فراغت نزدیک به 400 تن منصوب پلیس از مرکز تربیوی پلیس کابل. د کابل ملي پولیسو له روزنیز مرکز څخه نږدې 400 تنه منصوبین له مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ شول. د دې مرکز ټولو مداومینو فارغینو ته او د دې مرکز اساتذه او منصوبینو او مسؤلینو ته د دې فراغت د غونډې مبارکي ورکوم. الله پاک دې د نښه خدمت واخلي چې څومره مراجعین راځي، که د بهر نه وفدونه راځي، که زمونږ او ستاسو ولس، نو اول ملاقات د دوی د پولیس سره کیږي. نو که د دوی وضع رفع، مسلکیتوب، تعلیم او تربیت دا په ښه شکل باندې وي، نو دا ډیره ښه ترجماني ورکوي. الله دې وکړي چې موږ او تاسو هم د دې نظام او د دې ملک نه ښه ترجماني وکړو، چې مراجعین زموږ او تاسو نه ښه تاثر او ښه اثر واخلي. فارغ شویو منصوبینو د جمع نظام، عملیاتو، د لاریونونو مخنیوي، تخنیک، تکتیک، جنایي، حقوقي او نورو برخو کې مسلکي زده کړې کړي. فراغت غونډې ته ویناوالو په خپلو خبرو کې دوی ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ فارغ شوي منصوبین یو پیاوړی ځواک وباله او دوی یې د ولس سره نیک چلند ته راوبلل. تاسو اوس د افغانستان اسلامي امارات مسلکي پولیس یې. مسلکي پولیس باید خپل وظایف او روزمره کړنې په پوره مهارت او پوهه په صداقت ترسره کړي. مسلکیتوب سره باید تاسو اسلامي اخلاق، مسؤلیت پیژندنه او دوامدار زده کړې ترسره کړئ. د کورنیو چارو وزارت د اسلامي پولیسو مسؤلیت دی چې په خپله خاوره او قلمرو کې دننه د اسلامي نظام او نظم امنیت څخه ساتنه وکړي. غونډه د تصدیق پاڼو په ویشلو پای ته ورسېده.